د راپورونو له مخې د پاکستان په پلازمینه کې له څو سختو چاودنو وروسته امنیتي وضعیت سخت شوی او د ښار په بېلابېلو برخو کې بیړني تدابیر نیول شوي دي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. د راپورونو له مخې د پاکستان په پلازمینه کې له څو تازه چاودنو وروسته امنیتي وضعیت سخت شوی او د ښار په بېلابېلو برخو کې بیړني تدابیر نیول شوي دي. د پاکستان رسنیو خبر ورکړی چې د وضعیت د خرابېدو له امله د اسلام آباد نړیوال هوایي ډګر د لنډ وخت لپاره د هر ډول الوتنو پر مخ تړل شوی دی. د رسنیو په وینا دغه پریکړه وروسته له هغې وشوه چې د ښار په ځینو برخو کې چاودنو غږونه واورېدل شول او امنیتي ادارو د احتیاطي تدابیرو د نیولو اعلان وکړ. د راپورونو له مخې د هوایي ډګر د تړل کېدو له امله ګڼې الوتنې وځنډول شوې او یو شمېر مسافر له ستونزو سره مخ شوي دي. په همدې حال کې ځینې امنیتي سرچینې وایي چې د افغانستان د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په امر افغان ځواکونه د پاکستان پر ځینو مهمو سیمو د عملیاتو د دوام لپاره چمتو شوي دي. سرچینې ادعا کوي چې د افغان ځواکونو ځینې قطعات د پاکستان د اټک سیمې پر لور حرکت کړی دی. د دغه سرچینو په وینا د تحرکات د رد الظلم په نوم د عملیاتو په دوام کې ترسره کیږي. ویل کیږي چې دغه عملیات د وروستیو پیښو او دواړو لورو ترمنځ د زیاتې شوي تاوتریخوالي په غبرګون کې پیل شوي دي. بلخوا ځینې راپورونه وایي چې رد الظلم عملیاتو په لړ کې د پاکستان په پلازمینه کې پر یو شمېر پوځي اهدافو هم بریدونه شوي دي. د معلوماتو له مخې د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې پر یو پوځي کمپ چې د حمزه کمپ په نوم یادېږي د بې پیلوټ الوتکو بریدونه ترسره شوي دي. سرچینې وایي چې دغه بریدونه د دقیقو معلوماتو پر بنسټ ترسره شوي خو د احتمالي زیانونو او مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه رسمي او کره شمېر نه دی خپور شوی. د پاکستان امنیتي ادارو هم تر اوسه د دغه راپورونو په اړه بشپړ رسمیات او وضاحت نه دی ورکړی. د حقیقت چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای تر بیا مو په الله سپارم.